د افغانستان صنعت په تیر 2 لسیزو کې د پام وړ وده کړې او اوس مهال افغانستان 1500 قلمه تولیدات لري چې له منځه یې په 143 سکتورونو کې پر ځان بسیا شوی چې یو پکې د وسپنې تولید سکتور دی. د افغانستان وسپنې ویلي کېدو ټولنه وایي اوس مهال یې ګلسیخ او ګاډر تولید په برخه کې د کورني بازار اړتیا په بشپړ ډول پوره کړې ده او کولی شي نړیوال مارکیټ ته هم صادرات ترسره کړي. د فولاد په بخش کې الحمدلله تاسو پیږئ چې په دې بخش کې موږ مطلقاً په خودکفایي رسیدلی یو او متاسفانه چې د بازار نشتون له امله زموږ تولیدات یا محصولات اوس ډېر زیات ده په بازار کې که چېرته یو زمینه د صادراتو برابر شي موږ حاضر یو چې خارج ته هم صادرات وکړو. اخوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې په تیر کال کې په کم اندازه د وسپنې صادرات لرل خو په روان کال کې به منځنۍ اسیا او ګاونډي هیوادونو ته د وسپنې صادراتو بهیر چټک شي. قرارداد بسیار خوب همراه ترکمنستان ما که یک کشور مستعد است ما قرارداد کردیم در حدود تفاهم کردیم در حدود 200 میلیون دلار که از این جمله هم بخش فولاد ما که سیخ گل ما بود و همچنان مسائل سنگ مرمر ما بود. فکر میکنم جریان داره. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د وسپنې په سکتور کې 43 کارخونې فعالیت کوي چې په دې برخه کې نږدې 1500 میلیون امریکایي ډالر پانګونه شوې ده.